بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. په کابل کې د قرغیزستان له سفیر سره د صنعت او سوداګرۍ وزیر کتنه. د مالیې وزارت لخوا د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ پر دوام ټینګار. او په غزه کې په وروستیو بریدونو کې نږدې 80 فلسطینیان په شهادت رسول شوي دي. د لوی مهربان خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1440 کال د غبرګولي 26مه نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي کابل کې د ازبکستان له سفیر تورداکون سیدیکوف سره کتلې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دواړو لورو په دې کتنه کې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پراختیا، د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور پر اسانتیاو، د قرغیزستان له لوري له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. د قرغیزستان سفیر دغه راز د صنعت او سوداګرۍ وزیر ته په بیشکیک فورم کې د ګډون بلنه ورکړې ده. مالیې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له ایران سره د افغانستان پولې او ګمرکونه پرانیستي دي او سوداګریزه راکړه ورکړه له کومې ستونزې پرته په عادي توګه روانه ده. په اعلامیې کې راغلي چې د ایران په بندر عباس کې هم د افغانستان د سوداګریزو توکو بارګیري له کومې ستونزې پرته دوام لري. د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا GF مشران نن دوشنبه په کاناډا کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې په تړاو غونډه کوي. د کاناډا لومړی وزیر مارک کارني ویلي چې تمه کړي چې دې غونډه کې به د اوکراین جګړې او د امریکا د سوداګریزو تعرفو په تړاو هم خبرې وسي. په اوس سترو صنعتي هیوادونو کې امریکا، کاناډا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایټالیا او جاپان شامل دي. او په پایلني خبر کې د غزې عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې پر غزه تړانګه د صهیونیستي رژیم په وروستیو بریدونو کې نه 50 فلسطینیان شهیدان سوي او لسګونه نور ټپیان دي. د راپورونو پر بنسټ د قربانیانو له ډلې 12 وږي فلسطینیان د بشري مرستو د ویش مرکزونو کې په نښه سوي دي. غزه تړانګه کې د اسرائیلو اشغالګرو رژیم د بریدونو او کلابندۍ له امله بشري ناورین ورځ تر بلې زیاتېږي. لا ملتیا مو مننه.